نړۍ دوی خونړۍ جګړې لیدلې دي، خو اوس د اټومي وسلو، سایبري بریدونو او مصنوعي ذهانت په عصر کې که جګړه بیا پیل شي، دا به یوازې جګړه نه وي، دا به د بقا جګړه وي. جغرافیه، دین، سیاست، اقتصاد، هر یو اور بلولی شي او لوبغاړي نور هم قوي شوي دي. امریکا، چین، روسیه، ایران، اسرائیل او شمالي کوریا. د نړۍ له هر کونجه د یوې سترې جګړې بوی راځي، هغه هم یوه وړه جګړه نه بلکې دریمه نړیواله جګړه. په اوکراین د روسیې له بریده وروسته او اروپا ته د امنیت له ګواښ سره پوهانو دا څرګندونې کړي چې د دریمې نړیوالې جګړې پیښېدل شونې دي. دوی په خپلو تحلیلونو کې څرګندوي چې دریمه نړیواله جګړه به څه ډول وي، کوم هېوادونه به په دې جګړه کې ګډون کوي او نړۍ به کوم لور ته ورسره لاړه شي. یو هم له دې تحلیلونو څخه ایکسپریس ورځپاڼې لیکلی دی. ویل کېږي چې دریمه نړیواله جګړه حتمي نه ده، خو د پیښېدلو احتمالي ډیر دی. د نړیوالې جګړې د پیښېدلو په ترڅ کې باید دا هېوادونه د جګړې ډګر ته راودانګي. امریکا، روسیه او چین پوهان وړاندوینه کوي که جګړه پیل شي او دا درې هېوادونه پکې ګډون وکړي، له بېساري زیان سره به مخ شي. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې په اړه تاسو ټول معلومات لرئ، خو دریمه نړیواله جګړه ورسره هیڅ د پرتلې وړ نه ده. پرمختللې وسلې، د انټرنیټ شتون، د سپوږمکیو خوځښت، د اوبو په ژورو کې ګواښونکي وسلې او د هوا په غیږ کې چټکې الوتکې دا جګړه ډېره بدلولی شي. تحلیلونه څرګندوي که دریمه نړیواله جګړه پیښیږي، پیل به یې د چین له جنوبي سمندر څخه وي. یا به چین د امریکا کښتۍ او یا به هم امریکا چیني کښتۍ په نښه کوي او یا به هم چین په جاپان برید کوي. که په جاپان برید وکړي لکه په امریکا چې برید کړی وي، ځکه چې په جاپان کې زیات شمیر امریکایي سرتیري شتون لري. کله چې د چین او امریکا ترمنځ جګړه پیل شي، درې نور هېوادونه به هم د جګړې ډګر ته ورودانګي. دا درې هېوادونه روسیه، ایران او هند دي. ډېره جګړه به په اسمان او اوبو کې ترسره شي. د امریکا 80% کښتۍ په آرام سمندر کې دي. د دې لپاره به جګړه آرام سمندر ته وغځېږي. کله چې امریکا او چین په جګړه کې بوخت شي، ایران به د عربو په جزیره حمله وکړي. د ایران دا کړنه به د نړۍ نفتي اقتصاد ټکنی کړي. له بله اړخه کله چې روسیه ویني چې امریکا له چین سره په جګړه بوخته ده، د اروپا مرکزي سیمو ته به حرکت وکړي. تر هر څه لومړی به شرقي اروپا ونیسي. امریکا په چین هستوي وسلې کاروي او چین هم د امریکا لوری په نښه کوي. امریکا او چین یو او بل ته ډیر زیان اړوي، د یو او بل کښتۍ غرقوي، اقتصاد یې له منځه وړي، د یو او بل ماهواري په نښه کوي. دا دوه هېوادونه د یو او بل پوځونه له پښو غورځوي. په پایله کې له دوو ابر قدرتونو څخه په معمولي هېوادونو بدلیږي. افریقا کې به وضعیت ډیر خراب شي، محلي حکومتونه او ډلې به رامنځته شي او خپلمنځي جګړې به زور واخلي. ایران به عربستان په ډیرې اسانۍ سره اشغال کړي. په دې وخت کې به امریکا له چین سره بوخته وي او د عربستان دفاع به ونه کړای شي. پوهان زیاتوي په دې وخت کې به هیڅوک هم نه وي چې په منځنۍ اسیا کې د ایران مخه ونیسي. له دې سره به د نړۍ نفت د ایران لاس ته ولویږي. ایران به په یو ابر قدرت بدل شي، ځکه د نړۍ 80% نفت او ګاز به په واک کې ولري. اروپایان به هڅه وکړي چې د ایران مخه ډپ کړي، خو ایران او اروپا بیا هم د چین او امریکا په برخلیک اخته کیږي. پر یو او بل باندې اټومي بریدونه کوي او د یو او بل تاسیسات په بشپړ ډول له منځه وړي. دلته نو ایران، اروپا، روسیه، چین او هند ډیر زیانمن کیږي. وسلې، پوځ او اقتصاد له لاسه ورکوي. خو یو هیواد شته چې په خپله خاوره کې ډیر لږ زیانمن کیږي. هغه کوم هیواد دی؟ امریکا. ځکه امریکا له نورو هیوادونو څخه ډیره لرې پرته ده او لاسرسی ورته سخت دی. په امریکا هم حمله شوې ده، خو جګړه د امریکا له خاورې لرې ده. لکه په دویمه نړیواله جګړه کې چې ګډ هیوادونه له خاورو سره یو شول، خو بیا هم امریکا دومره زیانمنه نه شوله.
یوازینی دلیل یې دا ده چې د دوو لویو اقیانوسونو په منځ کې ایساره ده او لاسرسی ورته ستونزمن دی. دا چې په دویمه نړیواله جګړه کې آلمان ډیر زیانمن شو، په دې جګړه کې به چین ډیر زیانمن شي. دا چې هند هم د امریکا متحد دی، نو له دې کبله به د هند له لوري په چین اټومي حمله وشي. ډیرې اټومي چاودنې به په چین هیواد کې رامنځته شي. دا ستره جګړه به د نړۍ اقتصاد له صفر سره ضرب کړي. دا د همدې دوو ورځپاڼو تحلیل و. که چیرته امریکا وغواړي په چین حمله وکړي، دا کار د آرام سمندر له لارې څخه ډیر اسانه ترسره کولی شي، خو د چین لپاره ستونزمنه ده، ځکه باید له ډیر لرې واټنه د امریکا پر خاوره برید وکړي. خو بیا به هم چین د امریکا په لویو ښارونو اټومي بریدونه ترسره کړي. روسیه به په دې جګړه کې د چین لوری ونیسي او له اروپایانو سره به جګړه وکړي. د جګړې په پایله کې به ډیر هېوادونه خراب شي، په میلیونونو انسانان به ووژل شي، په زرګونو انسانان به د راډیو اکټیو وړانګو له کبله په سرطان اخته شي. ښه، له دې وروسته به څه ته په تمه یو؟ له دې ټولو اټومي چاودنو وروسته به د نړۍ د تودوخې درجه 4 درجې د سانتیګراد ښکته شي. د روسیې او کاناډا په څیر هېوادونه به نور غنم ونه شي کرلی، ځکه هوا به ډیره سړه وي. اوس پوښتنه دا ده چې هوا به ولې دومره سړه شي؟ له اټومي بمونو تولید شوی دود به په هوا کې په توره اوریځ بدل شي. نور به د لمر وړانګې په ښه توګه تر موږ نه رارسیږي. په ځمکه کې د یخني له کبله به لوږه ډیره شي او په میلیونونو کسان به د لوږې له امله ژوند له لاسه ورکړي. انشټاین وایي نه پوهیږم چې په دریمه نړیواله جګړه کې به څه ډول وسلې وکارول شي، خو څلورمه نړیواله جګړه به په لرګیو او ډبرو ترسره شي.